د امریکا د کډوالو چارواکو په جزوي ډول د پناه غوښتنې د قضیو د ارزونې بهیر بیرته پیل کړی، خو لا هم د افغانانو لپاره د ویزو بندیز پر ځای پاتې دی. چارواکي ویلي چې یوازې د هغو هیوادونو د پناه غوښتنې دوسیې به په بیا وڅېړل شي چې لوړ خطر ونه ګڼل شي. د امریکا د کورنیو امنیت وزارت یو ویان وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې هغه محدودیتونه چې د لوړ خطر هیوادونه پورې تړلي دي لا هم پر ځای دي، او زیاته کړی دی چې هڅه کیږي څو غوښتونکي تر ممکنه حده دقیق امنیتي څېړنې تیر کړي. افغانستان د هغو 19 هیوادونو له ډلې څخه دی چې د ولسمشرۍ د 1998 شمېرې فرمان له مخې د 2016 کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د بشپړ بندیز لاندې راغلی دی. دا بندیز پر ټولو ډولونو ویزو لګیږي چې پکې د پناه غوښتنې، ګرین کارت، د کار جواز او ځانګړې مهاجرتي ویزې شامل دي. د امریکا د کډوالو ادارې د مارچ په 10 اعلان وکړ چې د هغو هیوادونو لپاره چې خطر نه لري د پناه غوښتنې ارزونه بیرته پیلوي. دا پریکړه وروسته له هغه وشو چې 2025 کال کې د نومبر د یوې مرګونې پیښې له امله دا بهیر په بشپړ ډول درول شوی و. اوسنی بندیز ډېر افغانان اغېزمن کړي، حتی هغه کسان هم پکې شامل دي چې د افغانستان جګړې پر مهال یې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو، قراردادیانو یا نورو برخو کې کار کړی و. تر اوسه پورې دا نه دی معلومه چې دا بندیز به کله ختم شي. یو بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی تایید کړی دی د هغو هیوادونو لپاره چې لوړ خطر ګڼل کیږي د ویزو تعلیق لا هم دوام لري او افغانستان هم پکې شامل دی. دا بندیز وروسته له هغې ولګېده چې یو افغان کډوال رحمان الله لکنوال د 2025 کال په نومبر کې د سپینې ماڼۍ ته نږدې پر 2 امریکایي عسکرو د ډزو تورن شو. په دې پیښه کې یو ښځه ووژل شو او بل سرتیری سخت ټپي شو. لکنوال دا تورونه رد کړي دي. په جلا پیښه کې یو بل افغان نصیر احمد توحیدي د داعش سره د ملاتړ او د 2024 کال د انتخابات پر ورځ د برید د پلان جوړولو په جرم اعتراف کړی دی. د امریکایي د کډوالو اداره دا مهال له 1.4 میلیون څخه زیات ډېر ځنډولې د پناه غوښتنې دوسیې لري. 2024 کال د فبروري تر احصایې پورې یو بې ساري شمېر دی. همدارنګه د دې ادارې پاریس په نوم یو نوی پروګرام هم پیل کړی چې له هغې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې مخکې منل شوي وو بیا له سره ارزول کیږي ترڅو امنیتي څېړنې لا پیاوړی شي. بیا هم ډېره مننه دوستانو. دا وروستی خبر و چې دا څو دقیقې مخکې نشر شو او ما وغوښتل چې دا تاسو ته ورسوم ترڅو تاسو د اپډیټ څخه خبر شئ. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه کولی شي چې ویډیو مو خوښ شوی اوسي د نورو دوستانو انډیوالانو سره شریک کړئ ترڅو د دغې اپډیټ څخه هغوی هم خبر اوسي او بیا هم دعا کوئ او خدای نه په خدای باندې توکل وکړئ او خدای نه دعا وغواړئ، دعا وکړئ ورته خدای دې وکړي چې تاسو لاره هم روښانه شي او د افغانانو په مخ دغه ویزو لړۍ هم پیل شي ترڅو تاسو وکولی شئ چې څوک حق لري او تر دې دمه نه دي راغلي او تر دې دمه پورې هلته پاتې دي نو هغې کار دې وشي. هغه که عیساوي دی، هغه که وروره بل قراردادیان دي، هر هغه څوک چې دی وروره زموږ ورونه دي او کولی شي چې د قانوني له لارې الله دې وکړي چې لا هم کار یې وشي او افغان د بیرته امریکا ته راشي او خپل ژوند دلته پیل کړي. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه. ژوندي اوسئ. په خدای مو سپارم. السلام علیکم.